لیدونکو نږدې هیله سلامونه. الله دې وکړي چې ټول د کامل صحت په لباس نغښتي وای. یو ځل بیا هم زه ډاکټر عصمت الله څپاند د خلا امراضو متخصص تاسو ته د یوې بلې نوې موضوع سره راغلی یم چې هغه په ژمي یا په یخ موسم کې څه ډول کولی شو چې خپل ماشومان او د کورنۍ غړي او خپل ځانونه د سینې د میکروبي او نورو امراض څخه وساتو. چون اوس هوا یخیږي او ژمی را روان دی، نو زیاتره میکروبونه او ویروسي انتانات په یخ موسم کې د سږو په داخل کې دوی ژوند اختیاروي، دوی وده کوي او د مختلفو امراضو باعث کیږي، په ځانګړې توګه د سږو د امراضو باعث کیږي. زیاتره خلک چې په یخ موسم کې د یخې هوا سره مخامخ وي دوی احتیاط نه کوي، نو دغه امراض په دې خلکو کې رامنځته کیږي. نو پکار دی چې په یخ موسم کې لومړی خپل ځانونه ګرم وساتو. دوهم دا چې د شپې لخوا د کوټو کړکۍ بندې کړو چې له یخې هوا څخه موږ ساتلی وو. دریم دا چې په یخ موسم کې باید موږ زیاتره پروټیني غذاګانې وکاروو چې دا د بدن دفاعي ځواک پیاوړی کوي او موږ د میکروبونو څخه ساتي. څلورم دا چې هغه کسان چې په کورنۍ کې یا په ټولنه کې یا په دفتر کې له نورو کسانو سره په څنګ کې وي او دوی د سږو میکروبي ناروغي او ټوخی لري، پکار ده چې دوی تل ماسک وکاروي، ځکه چې په دې وخت کې کله چې دوی ماسک ونه کاروي نو ډېر په اسانۍ د ټوخي په ترڅ کې د ټوخي څاڅکي په محیط کې خپریږي او نورو کسانو ته دغه میکروب ځي او هغوی هم ناروغان کوي. بل دا چې کله چې ماسک موجود نه و نو په دې وخت کې د لاس په ذریعه هم موږ کولی شو چې خپله پوزه او خوله وپوښو. مثلا په دې ډول او یا هم په دې ډول موږ کولی شو چې هغه د میکروبونو د انتشار او خپرېدا مخه ونیسو. بل دا چې په ژمي موسم کې زیاتره انفلوینزا په نوم یوه ناروغي ده چې دا د یو وایرس په واسطه رامنځته کېږي. په دې ناروغۍ کې ناروغان د تبې، د بدن له دردونو، د بدن له سستیا څخه دوی شکایت کوي، د سر له درد څخه دوی په ځانګړې توګه ګیلهمن وي، د دوی د پوزې بندښت موجود وي او کله کله له پزې څخه اوبه راځي. دغه ناروغي زیاته عامه ده. د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ لاره د مني په موسم کې چې لا ژمی رسېدلی نه وي انفلوینزا په نوم واکسین دی چې د فلو شاټ په نوم سره یادېږي. دغه باید ټولو هغه کسانو ته چې عمرونه یې له 6 میاشتو زیات دي ان تر دوی چې په هر عمر کې دوی موجود یا واقع وي، دوی باید دغه واکسین ووهي تر څو له دې بدمرغه آفت څخه دوی خوندي وي. بل دا چې یو بل ډول واکسین دی چې هغه بیا په ځانګړي کسانو کې باید تطبیق شي، هغه د سینه بغل یا نوموکاکل واکسین دی چې دغه په ځانګړې توګه هغه کسانو کې چې د زړه ناروغۍ ولري یا هغه کسانو کې چې دوی عمرونه له 15 کلنۍ څخه زیات دي او هغه کسان چې دوی خپل توحال یا توره یا سپلین ایسته کړی د جراحي عملیې په ترڅ کې، بل هغه کسان چې دوی اوږدمهالي تنفسي امراض لري او په ټولو هغه کسانو کې چې عمرونه یې له 15 کلنۍ څخه زیات دي باید دغه واکسین په دوی کې تطبیق شي تر څو د ژمي په موسم کې او یا هم په مني او سپرلي موسم کې دوی د سینه بغل له وژونکي میکروبونو څخه په امان کې وي. نو په ټوله کې دا هغه مهمې سپارښتنې وي چې د دې په مټ موږ کولی شو خپل ځان، خپل د کورنۍ غړي او د خپل د ټولنې کسان د مختلفو تنفسي امراضو څخه خوندي کړو. په دې هیله چې دغه خبرې موږ او تاسو په خپل ژوند کې عملي کړو تر څو له ټولو مختلفو ناروغیو څخه په امان کې وو. AMC ابدالي طبي کمپلیکس د روغتیا پالنې ډاډمن ځای
ځوان انرژي او ذهین افکار، شفابخش لاسونه، کمسارې طبي ټکنالوژي، ابدالي د صحتمند ژوند د هیلو دریڅه.